سلامنا عليك هي احترامات ومن الشر بريال در سره د یو ورین ماین کرکټ یوټیوب چینل لاره ملګری نن راځو چې څنګه د خپل موبایل پاسورډ په محفوظ ډول وساتو که چیرې له موږ نه هیر شو بیا هم هغه پاسورډ خلاص کړو. نو د دې لپاره باید کوم کارونه په پام کې ونیسو تر څو موږ هیر شوی پاسورډ بېرته که څه هم که چیرې پاسورډ هیر شي نو ریکور کېږي ستاسو موبایل کې مکمله ډاټا او هغه چې کوم سامان مې موبایل کې هغه ټول ختمېږي. نو د دې لپاره زه تاسو ته لنډه طریقه ښیم. تر هر څه مخه خپل موبایل ته لاړ شئ. موبایل کې څنګه ښکته شوی دغه ځای کې چې تاسو ګورئ سیټینګ ته سیټینګ باندې به تاسو داخل شئ. له هغې وروسته لوک سکرین ته به راشئ. نو لوک سکرین باندې ما کلیک وکړو. دلته کې زه پاسورډ ورکوم. ما چې ورکړی دی پاسورډ دا به زه حذف کړم. دلته ډېر زیاته تقریبا شپږ اپشنې راځي چې په دې کې به بېلابېل پاسورډونه وي. سویپ یوازې د ګوتې په خوځولو سره خلاصېږي. پاټرن د ګوتې په خوځولو سره به پاسورډ اخلي. پین د نام په واسطه پاسورډ د نمبر په واسطه پینګیر پین دغه یو ځل بیا د ځینو موبایلونو کې وي دغه یوازې د مس په واسطه کولی شو پاسورډ ورکړو. دا ډېر خطرناکه دی. که چېرې له تاسو هیر شو نو د دې خلاصول به هم ډېر سخت وي ځکه چې دا تاسو ګورئ دا ډېر خطرناک پاسورډ دی. خو مونږ دې ته نه راځو. مونږ په دغه ځای باندې کار لرو. مونږ دې باندې پاسورډ ورکوو. دغه بټن باندې دا بټن باندې مونږ پاسورډ ورکوو. دغه زما تاسو خپله خوښه سره کوم پاسورډ کوئ. زه ورته همدغه ډول پاسورډ ورکوم. ما دغه ډول پاسورډ ورکړو. دغه ځای کې به تاسو بیخي دقیق اوسئ. دغه ځای کې راغلی دی if you forget your password you can enter your backup pin to unlock. نو داسې کې چې تاسو څخه پاسورډ هیر شو د خپل موبایل نو دغه شان دغه 5 نمبر یا 4 نمبر یا 5 نه زیات 4 نه به کم نه وي. تاسو په خپل سره کوم پاسورډ ورکوئ دغه نمبر به له تاسو بالکل بیخي هیر نه شي. نو په دې ځای کې به زه د پاسورډ خو مې ورکړو مخکې. اوس دا چې موږ نه د کنفرم لکه کنفرم کوډ چې ورته وایي دغه ځای کې به تاسو دغه پاسورډ ورکړئ. نو زه ورکوم 1 2 3 4 0 کنټینیو کوئ 1 2 3 4 0 پاسورډ د هیر شو. اوس راځو بېرته پاسورډ طرف ته. دلته کې موږ ته چې پاسورډ سره کوم د پاسورډ هیر شوی ده مطلب له ما نه پاسورډ هیر شو. ګورئ ما اوس پاسورډ ورکړو پخوا اوس هیر شوی ده. دلته کې زه چټ پټ پاسورډ ورکوم. دغه ځای کې تاسو you have correctly admitted to unlock the screen 5 times your backup pin is no. دلته خبره ده مخکې چې کړو هغه به اوس دلته کې ورکړو. نو دلته ما څه ورکړی و 1 2 3 4 موږ چې کله ورکړو اوس باندې کلیک کوو تاسو څنګه دا چې دی در سره لایک او شیر کړئ. موږ چینل یو 19 هم سبسکرایب کړئ او خپلې پوښتنې هم درته سره اړوند د موبایل اړوند هم کولی شئ راته دغه طریقه له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه له